السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو قدرمن کتونکو تاسو لري محسن علي او زل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل دربن تاسو وخت حاضرم قدرمن کتونکو په ویډیو کې تاسو ته دروخه ما چې تاسو څنګه کولای شئ چې د بل چا د ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې واورئ لکه مثال په تور باندې دوه کسان دی هغه یو بل سره خبرې کوي او تاسو غواړئ چې د خبرې ز په خپل موبایل کې واورم چې دوی یو بل سره څه خبرې کړي دي یا هغه یو بل ته میسجونه کوي یعنی په میسجونه یو بل سره خبرې کوي او تاسو غواړئ چې دغه میسجونه زه وګورم یا تاسو د یو چا په موبایل باندې نظر ساتل غواړئ چې هغه چاته میسج کوي څوک ته میسج کوي چاته ټلیفون کوي یا څوک ته ټلیفون کوي دغه ټول تاسو په خپل موبایل کې په اسانه سره په یو کلیک سره کولی شئ په تاسو کتلی شئ صحیح ده خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ په خوا ګنټې نشان باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ دې سره به تاسو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت باندې رسي ویډیو لایک کړئ دا ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ نو قدرمنو کتونکو دا چې دا هیکینګ نه دا یو اسې ټریک دی او د دې غلط استعمال اجازه بالکل نشته که تاسو استعمالوئ دا داسې ضرورت په استعمال کې که پلار غواړي د زوی په موبایل نه زور غواړي نو دا کولی شي یا داسې نور غلط استعمال چا وکړو نو د هغې ذمه وار به په خپلې صحیح ده نو د دې لپاره به تاسو یو ورکوټ شان اپلیکیشن د هغه کس په موبایل کې انسټالوئ دا یو ام بي اپلیکیشن دی نو دا خو تاسو هر ټایم انسټالولی شئ مثال په تور ته هغه ته ووایئ چې راکړه زه پکې فیسبوک کوم راکړه زه پکې وټساپ کوم یا زه بل څه کوم نو تاسو د لږ ساعت لپاره هر چا نه رااخیستی شئ دا تاسو په خپل موبایل کې انسټال وساتئ جو هغه ته ډایرکټ واړوئ یو ام بي اپلیکیشن دی که تاسو په بلوټوث واړوئ نو ډېر کم ټایم اخلي صحیح ده نو دا به تاسو د هغه موبایل ته واړوئ چې کله هغه موبایل ته تاسو واړوئ دا به داسې انټرفیس راځي کولاو کې داسې انټرفیس راځي نو بیا به سمپلي په کنټینیو باندې کلیک کړئ دلته په ایګرې باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو هغه جیمیل ورکړئ کوم چې تاسو په خپل موبایل کې لاګین نو تاسو په خپل موبایل کې څنګه معلوموئ تاسو پلی سټور ته لاړ شئ په پلی سټور کې به سیټ ته تاسو اپشن درکړئ آیکون غوندې په هغې کلیک کې تاسو ایمیل به تاسو ته وښیي دا ستاسو ایمیل دی نو به تاسو راوړئ او دلته کې به ورکړئ صحیح ده نور پاسورډ څه شی دا نه غواړي بیا به تاسو په دې باندې کلیک کړئ په نیکسټ باندې بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو دا کوډ ځان سره یاد وساتئ دا تاسو کتلی شئ چې دا یو کوډ دی دا به تاسو په خپل موبایل کې یاد وساتئ دا کوډ چې کوم دی دا تاسو کتلی شئ او دا تاسو بدلولی هم شئ صحیح ده نو ما دقه پرېښودی تاسو بدلولی غواړئ چې بدل یې کړئ صحیح ده بیا به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ او څنګه په ډن باندې تاسو کلیک کړو نو دلته کې بیا تاسو په هایډ د اپلیکیشن باندې به کلیک کړئ او دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ورک شي دا تاسو کتو چې موبایل سکرین اپلیکیشن د سکرین نه ورک شو که تاسو ګورئ دا اپلیکیشن زما په موبایل کې نشته اوس چې دته څوک میسج کوي یا دې چاته میسج کوي صحیح ده یا څوک دته ټلیفون کوي یا دې چاته ټلیفون کوي نو ټلیفون به دا اپلیکیشن ریکارډ کوي صحیح ده او دا به تاسو ته په ایمیل باندې رالیږي دلته به تاسو ته نوټیفیکیشن راځي صحیح ده او دلته به تاسو ته وایي چې داسې نوټیفیکیشن به راځي ته به چې پلان کې ته دا میسج کړی دی او که خبرې کړي نو هغه به هم تاسو ته دلته کې میسج راځي چې پلان کې خبرې کړي نو تاسو به دلته کلیک کوئ څنګه کلیک کړئ تاسو به لینک تر کې هغه لینک باندې به کلیک کړئ لاړ به شئ هغه اډیو به ډاونلوډ کړئ چې هغه څه خبرې کړي نو هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ او واورئ صحیح ده نو ډېر په اسانۍ سره او په یو کلیک سره اوس به تاسو د اپلیکیشن واپس د هغه په موبایل کې څنګه را پیدا کوئ د هغې لپاره به تاسو سمپلي ډایل پیډ ته لاړ شئ کوم د ټلیفون کولو ځای چې دی او دلته کې به تاسو هغه کوډ وهئ کم کوډ چې تاسو هلته کې ما تاسو یاد به ساتئ یا تاسو ورکول غواړئ نو بس سټار هیش په مخ کې ووهئ سټار به اول ووایئ هیش په آخر ووایئ او منځ کې به کوډ ورکړئ نو ستاسو اپلیکیشن به واپس کار شي نو تاسو سیټینګ هم کولی شئ واپس ډیلیټ کولی هم شئ د هغه د موبایل نه او تاسو یې دوباره هایډ کولی هم شئ نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې د یو چا د ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې واورئ دا ونه ویډیو کې خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مې هر ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر عزت خیال ساتئ د الله په امان